لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو سړی راغی وی صاحب زه یو عرض کو وی وایم وی زما 10 زامن دي او 11 میلیونه دي په دې ټوله علاقه کې وګرځیدم زامنو لمې خزا غوښتا چارانه کړه زویله جینۍ غواړم څوک یې نه راکړي غصې واغستم او رالم 10 لوڼه مې 10 زامنو ته په نکاح کړې یعنی خور مې رور ته په نکاح کړې یو لور مې چې پاتې شو امې ځان ته په نکاح کړې د ډېرې غصې نه مې دا کار کړی یا رسول الله مسلمانېږم خو په دې شرط که دا ګناه راته خدای معاف کوي دا 11 لوڼه ځان او زامنو ته په نکاح کول که دا ګناه راته خدای معاف کوي خو مسلمانېږم او که دا ګناه راته نه معاف کوي نو د دې په بدل کې ټول عمر مې جهنم ځای دی اړو مسلمانېږي بیا څه دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو د قرآن دا آیات راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے پیغمبر دتا وایا چې هغه کسانو چې تاسو په خپل ځان زیاتې کړې دي خور دې رور ته په نکاح کړې لور دې ځان ته په نکاح کړې لا تقنطوا من رحمت الله چې د خدای د رحمت نه ناامید نشي ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي ټول ګناهونه سړي ته معاف ځکه چې بخون کې او رحم کوي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې بچیا توبه وباسا او کلمه وایا او الله هر څه درته معاف کړي تاسو خیال راغلی نو عرض مې داو چې توبه کې تاخير مکوئ چې وسم کیږي ما خام ته مپرې بل دا چې ګناه در نه وشي مونږ ټول ګناګار یو غلطۍ را نه کی نو فوراً په ګناه پیمانه شه او خپل نفس ته توکا او وایا چې یا الله معافي در نه غواړم غلطي مې وکړه ځکه توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي توبه غوږونو نیو ته نه وایي یا توبه په خوله ویلو ته نه وایي توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي التوبه الندامه توبه وایي ګویا کې دیتا چې سړی په خپلو بدو خپېمانه شي دیته توبه یو سړی دې ګناه وکړه او هغه په هغه ګناه فخر وکړو نو په دې یوازې ګناهګار نه دی بلکې کافر شو ګناه وکړه او ته په فخر وکړو نو کافر شو ګناه دې وکړه او ته په خپېمانه شوې الله به درته معاف عزیزانو په قیامت کې به 2 قسمه ګناهونه یو به د الله ګناهونه چې د الله ګناه دي کړی او یو به د مخلوق حق وی چې کوم ستا په ذمه پاتې د چا مال دی خوړلی د چا ځمکه دی خوړلی د چا کور دی په زور نیولی چا نه دی پیسې چا نه دی غلا کړي چا نه دی ډاکه کړي دا حقوق العباد یو حقوق الله دی نو دنیا کې وګوره په توبه حقوق الله معاف شي دا الله ګناه چې دا په توبه معاف شي لیکن حقوق العباد چې دی په توبه نه معاف کیږي آب علا معاف کیږي چې هغه حق چې د چا ستا په ذمه دی هغه هغې ته ادا کړي نو الله دې مونږ او تاسو په خپل امن امان کې وساتي عرض مې دا و چې توبه کې تاخير مه کوئ نیک کار پیښ شو تاخير مه کوئ فوراً